نور منافقت تور وي که سپین وي چې په 14 اکتوبر باندې مشر منظور پښتون د دې جرګې پریکړې اعلان کړې په 14 اکتوبر باندې زموږ د دې وطن د دوو سیاسي پاچانو لیډرانو په ډاون اخبار کې دا بیانونه ورکړي ول چې موږ د دې جرګې د پلانکۍ پریکړو سره نه یو ملګري چې 2 میاشتې خو پرس وې پی ټي ایم چیرې دی اوس به څه کېږي چې له ما څه دا پوښتنه کوي چې پی ټي ایم چیرې دی د خپل لیډر څه پوښتنه وکړه چې ته چیرې یې ته خو د خیبر د جرګې برخه ولې ته په هغه جرګه کې شامله ولې او په دې فیصلو کې ګډ ولې او له تاسو څخه شهید مفتي منیر شاکر د خیبر په جرګه کې سوګند هم اخیستی و قسم یې هم درکړی و او تاسو ټول ولاړ یاست او نن دا پوښتنه د پی ټي ایم څخه کوي چې پی ټي ایم چیرې دی البته ستاسو د اسلام آباد چوګانې مبارک زموږ خپل کام مبارک که شپه وي که ورځ وي موږ به د خپل کام په خدمت باندې ولاړ یو شهیدان مو ورکړل وینه مو توی کړه زخمیان مو ورکړل هر څه ظلم جبر یې راباندې وکړي خو آخر ځل میدان موږ ځینې وګټئ توپکان له دوی سره ول بختربند موټران له دوی سره ول ټول بدماش سکیورټي فورسز دوی راوستلي ول تشدد دوی وکړي فایرینګ دوی وکړي موږ تر شنه اسمان لاندې په خالي لاسو ورته ولاړو خو دوی وتښتېدل موږ پر میدان باندې ورته ولاړو او په 11 اکتوبر باندې موږ خپله تاریخي ملي جرګه پیل کړه تاسو ټول خبر یاست چې د خیبر قامي جرګه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په کوربتوب باندې راغوښتل سوې وه له ډېره وخته څخه د ټول کام دا ارمانو چې د پښتنو مشران ټول پښتون کام د مختلفه طبقه فکر خلک چې پښتو وایي په پښتونخوا وطن کې اوسېږي دا ټول پر یو پیټ سي یو لاستی سي او په شریکه د دې وطن دپاره مبارزه وکړو او خپل وطن د دې مشکلاتو څخه خلاص کړو پښتون ژغورنې غورځنګ د کام د دې ارمانونو دپاره له ډېره وخته څخه په دې کوشش لګیا و چې دا حرکت یا دغه دروند کار چې دی دا به موږ ترسره کوو خو چې بیا کله په اسلام آباد کې د ملي شهید ګیلمن وزیر د شهادت واقعه وسوه او د ده په جنازه کې د تحریک مشر منظور احمد پښتون دا اعلان وکړي چې پر 11 اکتوبر به د پښتون ژغورنې غورځنګ په کوربتوب موږ د ټول کام یو لویه ملي جرګه کوو بیا تاسو ولیدل چې د ګیلمن شهید د جنازې راوروسته او تر خیبر قامي جرګې پورې په منځ کې دا 3 میاشتې زموږ د تحریک مشرتابه زموږ د تحریک ذمهواره ملګرو او زموږ د تحریک هر همدرده یوه ورځ هم یوه ګانټه نه ده ضایع کړې دا 3 میاشتې موږ شپه ورځ محنت وکړئ پر ټول پښتونخوا وطن راوګرځېدو د هر پښتانه کور ته ورالو یوه دروازه مو وټکوه د ټولو سیاسي پاټانو دفترو ته ورالو د ټولو سیاسي پاټانو مشرانو ته ورالو د دې وطن وکیلانو ته ولاړو د دې وطن ډاکټرانو ته ولاړو پروفیسرانو ته ولاړو د مسجد علماء کرامو ته ولاړو د سکول استادانو ته ولاړو خپلو خوندو مندو ته مو د دې جرګې بلنه ورکړه مزدورکاره خلکو ته ولاړو مختلفو یونین ته ولاړو ټول کام ته موږ دغه دعوت ورکړو او بیا تاسو ولیدل چې دغه جرګه څنګه رانږدې کېده د ریاست لخوا رکاوټونه بندیزونه هغومرې زیاتېدل د ټولو لومړی زموږ پر دې تنظیم باندې د بندیز اعلان وکړي چې بندیز یې راباندې ولګول د هغه وروسته زموږ پر 100 ملګري په 4th شیډول کې واچول دا د فرنګي له وخته څخه راپاته یو قانون دی چې کوم وخت به د فرنګي په دور کې دلته چا د وطن د خپل اولس د خپل وسایلو یا د امن دپاره خبره کوله نو دوی به هغه کسان بیا دغه د 4th شیډول لیست ته واچول نو دغه د فرنګي راپاته پنجابي استعمار د خیبر د جرګې مخکې زموږ د پښتون ژغورنې غورځنګ په 100 ملګري په دغه لیست کې واچول زموږ د ملګرو پر کورو باندې چاپې شروع کړې د ملګرو نیول شروع سول
خو د دې ټولو شانو باوجود زموږ ملګرو همت له لاسه نه دی ورکړی. موږ خپل همت جاري وساتئ. بیا د دې وروسته ریاست چې په دې پوه سو چې دا په دې شانو هم نه دي بند، ټولې لارې یې وتړلې، د ټولو صوبو لارې یې وتړلې، ټول سړکان یې بند کړل. خو د دې ټولو شانو باوجود زموږ ملګرو هلته خیبر ته ځان ورسوي چې چیرې دا جرګه کېده. بیا هلته د دې جرګې چې زموږ کم منتظمین ول، مختلفه کمیټیانې موږ جوړې کړې وې چې هغو په دې جرګې کې د میلمنو خدمت کوي، د میلمنو د پاره ځایونه جوړول، مختلفه خیمې، مختلفه کیمپونه درولې ول. او هلته به بار بار دغه د دې ریاست دغه بدمعاش سکیورټي فورسز راتلل، هلته به هغه ټول شانس وزل زموږ پر ملګرو باندې حملې کولې. خو عزیزانو د جرګې څخه یوه ورځ مخکې په 10 اکتوبر باندې دا ریاست د دوی ټول سکیورټي فورسز رالل، هلته د جرګې پر میدان باندې زموږ پر ملګرو باندې مخامخ ډزې وکړې، فایرینګونه یې وکړل، تشدد یې وکړي. زموږ 4 ملګري په شهادت ورسول، تر 1 درجن زیات ملګري زموږ زخمیان سول. خو د دې هر څه باوجود موږ د جرګې میدان نه دی پرېښی. پر هغه میدان زموږ ملګري سره له مشرانو، سره له ټولو ذموارانو ورته موجوده ول. موږ دا فیصله کړې وه چې تاسو هر اسمان نړوئ ویې نړوئ، موږ به خامخا جرګه کوو. شهیدان مو ورکړل، وینه مو توی کړه، زخمیان مو ورکړل، هر څه ظلم جبر یې راباندې وکړي. خو د کام د یووالي په خاطر، د خپل اولس د ښه ترجمانۍ په خاطر، د خپل وطن د امن په خاطر، په خپل وطن کې د ریاستي ترهګرۍ د ختمولو په خاطر، پر خپله خاوره د واک او اختیار د ګټلو په خاطر، او د خپلو شهیدانو د ارمانونو پوره کولو په خاطر موږ هلته دغه خیبر په میدان کې ورته ناست وو. خو آخر ځل میدان موږ ځینې وګټئ، توپکان له دوی سره ول، بختربند موټران له دوی سره ول، ټول بدمعاش سکیورټي فورسز دوی راوستلي ول، تشدد دوی وکړي، فایرینګ دوی وکړي. موږ تر شنه اسمان لاندې په خالي لاسو ورته ولاړو، خو دوی وتښتېدل. موږ پر میدان باندې ورته ولاړو او په 11 اکتوبر باندې موږ خپله تاریخي ملي جرګه پیل کړه. بیا دا جرګه چې دا کله دغه د ډیورین کرښه د دې تاریخي ملت پر ځګره باندې تېره سوې ده او دا خاوره دلته محکومه پاته سوې ده، د هغه ورځې راواخله بیا تر نن ورځې پورې پر دا محکوم افغان وطن یا پر دا محکومه خاوره باندې د پښتنو دومرې لویه تاریخي جرګه نه ده سوې. دا په تاریخ کې اول ځل پښتون ژغورنې غورځنګ پر دې محکومه خاوره باندې د پښتنو دومرې لویه تاریخي جرګه وکړه چې د BBC رپورټ دا دی چې 14 لکه کسان دلته د خیبر په جرګه کې سره رايوځای سوي ول. بیا د ټولو کسانو ته، د دې ټولو سیاسي ګوندو مشرانو ته، د دوی راغلو نمایندګانو ته او د ټول پښتونخوا وطن د مختلفو علاقو د مختلفو کلو څخه چې دا کم پښتنو مشران راغلي ول، د مختلفو طبقاتو خلک راغلي ول، دې ټولو ته موږ په یو لوی سکرین باندې د پنجابي استعمار ټول ظلمونه ورښکاره کړل سره له ثبوته چې دې پنجابي استعمار څومره بې ګناه پښتانه افغانان وژلي دي. دا ټول ریکارډ موږ پر ټلویزیون باندې ټول کام ته ورښکاره کوي. او زموږ د کام څومره ژوندي انسانان ورک دي دا ټول ریکارډ موږ ورښکاره کوي. زموږ په وطن کې څو د ترهګرۍ پیښې سوي دي دا ریکارډ مو ورته کښېښوئ. زموږ په وطن کې څو بمي چاودنې سوي دي دا ریکارډ موږ ورته کښېښوئ. زموږ په وطن کې په ریاستي ترهګرۍ کې چې څومره زموږ ځوانان زموږ د کام وګړي دا ژوبل سوي دي، زخمیان سوي دي، دا ټول ریکارډ موږ ورته کښېښوئ. زموږ د کام د پښتنو څومره مځکې دې ریاست په مختلفو نامو قبضه کړي دي دا ټول ریکارډ موږ ورته کښېښوئ. او پښتانه چې په معاشي توګه یا زموږ کم کاروباري خلک دي چې هغو ته څومره مشکلات جوړ کړي دي دا ټوله ډیټا موږ د دې ټولې جرګې تر مخ کښېښوله. او دا په تاریخ کې یو نوی بابو، په تاریخ کې اول ځل پښتنو د خپلو شهیدانو، د خپلو زخمیانو په خپل وطن کې د ټولو ترهګرۍ پیښو یو مکمله ډیټا د ثبوت سره رايوځای کړې وه او دا موږ ټول کام ته کښېښوله. د پښتون ژغورنې غورځنګ
تر مخه په پښتانه کې هیڅ چا دا کار نه دی کړی چې د دې کام ټوله ډیټا یې راټوله کړې. دا کار اول ځل زموږ ملګرو وکړي او زموږ ملګرو داسې په اسانه دا کار نه دی کړی. د سر په بدله باندې زموږ ملګرو دغه کار وکړي چې دغه ډیټا موږ راټوله کړه او دا ډیټا یوازې د خیبر په جرګه کې چې کوم راغلي سیاسي ګوندونه مشران دوی ته موږ نه دی شي دا موږ ټولې نړۍ ته دا کښېښوله چې چیرې هم په دنیا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګري ول زموږ تنظیم و هغو ته موږ ولېږله چې ټولې نړۍ ته باید دا ښکاره کړي چې پنجابي استعمار څومره ظلمونه دلته کړي دي څومره جبر یې کړی دی او پښتانه یې وژلي دي او بیا د دروغو دا پروپیګنډا برته په موږ څه کوي چې پښتانه ترهګر دي. نو لہذا په تاریخ کې اول ځل موږ د پنجابي استعمار دا مکرو دا مرداره څیره ټولې دنیا ته ښکاره کړله چې اصل ترهګر دی ترهګري پالیسیانې د پاکستان جرنیلان جوړوي د دوی کرنلان یې جوړوي پښتانه دوی وژلي دي او بیا په جهان کې برته زموږ نوم بدنامه کوي چې پښتانه ترهګر دي. خو عزیزانو د دې ټولو هلو ځلو د دې ستړو باوجود چې 3 ورځې د خیبر جرګه وسوه بیا د هغه جرګې د نظم مطابق موږ دغه ټول مشران د ټولو سیاسي ګوندو مشران دا موږ سره کښېنول اختیار مو دوی ته ورکوي چې موږ به حیثیت د کام وګړي موږ ستاسو خدمت وکړي ستاسو دپاره مو دا جرګه را جوړه کړه دا ټول کام مو را غونډ کوي سره کښېمونوئ او د ټول کام مقدمه مو ستاسو تر مخ کښېښوله. اوس مشران تاسو یاست فیصلې تاسو وکړئ بیا امر پر موږ باندې وکړئ د هر سخت میدان چې وي د هغه په اول صف کې به موږ ولاړ یو. نو بیا دا د ټولو سیاسي ګوندو مشران او د مختلفو علاقو سره راغلي د ولسوالۍ مشران دا سره کښېنستل دوی پریکړې وکړې او هغه پریکړې په 14 اکتوبر د جرګې په 3مه ورځ مشر منظور احمد پښتون د جرګې د سټیجه څخه بیان کړې او 2 میاشتې وخت یې ورکړي چې په 2 میاشتې کې باید تاسو زموږ دغه ټولې غوښتنې ومنئ. خو دلته دا یوه خبره موږ ډېر په افسوس باندې کوو چې کله هغه 2 میاشتې پوره سوې نو دلته د هغه سیاسي ګوندو لخوا دا خبرې را شروع سوې دا پروپیګنډه شروع سوه چې 2 میاشتې خو پوره سوې پی ټي ایم چیرې دی اوس به څه کېږي. نو دا خبره خو ټول کام ته واضح ده چې دا پریکړې دا یوازې پی ټي ایم نه دي کړي پی ټي ایم صرف د دې جرګې منتظم و د دې پریکړو اختیار خو موږ تاسو ته درکړی و دا پریکړې خو موږ تاسو ته دا مشري درکړه چې تاسو دا پریکړې وکړئ. نو ته چې له ما څه دا پوښتنه کوې چې پی ټي ایم چیرې دی د خپل لیډر څه پوښتنه وکړه چې ته چیرې یې ته خو د خیبر د جرګې برخه ولې ته په هغه جرګه کې شامله ولې او په دې فیصلو کې ګډ ولې او له تاسو څخه شهید مفتي منیر شاکر د خیبر په جرګه کې سوګند هم اخیستی و قسم یې هم درکړی و او تاسو ټول ولاړ یاست او نن دا پوښتنه د پی ټي ایم څخه کوئ چې پی ټي ایم چیرې دی. نو عزیزانو پکار اوس دا دی چې د دې ټولو سره موږ په شریکه دا پوښتنه وکړو چې تاسو خو ټول د خیبر په جرګه کې ګډون درلودی تاسو شامل واست او تاسو په هغه 80 کسیزه کمیټې کې چې کومې 80 کسیزه کمیټې د دې جرګې پریکړې وکړې د هغه کمیټې برخه واست بیا تاسو ولې پر شا واست چې په 14 اکتوبر باندې مشر منظور پښتون د دې جرګې پریکړې اعلان کړې په 14 اکتوبر باندې زموږ د دې وطن د 2 سیاسي پارټیانو لیډرانو په ډاون اخبار کې دا بیانونه ورکړي ول چې موږ د دې جرګې د پلانکۍ پریکړو سره نه یو ملګري. نو چې ته نه یې ملګري تا چې په 14 اکتوبر باندې په هغه خیمه کې ناست وې چې چیرې پریکړې کېدلې تا به هلته دا مخالفت کوئ تا به هلته پر دې باندې مجلس کوئ چې دا پریکړې موږ نه منو دا باید بدلې سي تا هلته دا پریکړې ومنلې او تا د مفتی منیر شاکر په لاس باندې سوګند واخیستی او سهار دی د پنجابي استعمار د خوشاله کولو دپاره په ډان نیوز کې دا اخبار بیان ولګوئ چې موږ د دې پریکړو سره نه یو ولاړ نور منافقت تور وي که سپین وي. نو اصل کې مجلس دغه دی چې ټول سیاسي ګوندونه او ټول د دې جرګې هغه کسان چې هلته موږ په ډېر احترام په ننګ افغاني په پښتانه مینه راغوښتي ول هلته له موږ سره ناست ول دا ټول پر شا سول. خو عزیزانو دا یوه خبره ورته کوو د دوی به دا خیال وي
چې موږ به پر شاسو نو دا تحریک یا دا غورځنګ به غلی سي دا به چپ پاته سي دا به هیڅ نه وکړي موږ دوی ته دا وایو چې په دا تیر 2 کاله کې پر غورځنګ باندې تر دې ډېر سخت حالات راغلی دی موږ ته په هر رقم سختو حالاتو کې د خپل وطن دفاع کول د خپل وطن ژغورنه کول د خپل وطن د خپل قام ترجمانی کول دا چل زموږ زده دا که ریاست هر اسمان پر موږ نړی نه موږ په خوا غلی سوي یو نه نن غلی یو نه سبا غلی کیږو خو البته دا 15 میاشتې د پښتونولۍ د افغانیت د دود دستور په خاطر موږ تاسو ته انتظار وکړي ځکه موږ په دې پوهېدو چې تاسو خو په دې سخت کار کې د وطن په دې خدمت کې له موږ سره ملګرتیا نه کوئ خو که موږ چیرې په یوازې سر باندې دا کار پیل کړی وای بیا به همدغه خلکو په موږ پسې پروپاګنډه کوله چې دا خو په یوازې سر باندې لګیا دي دا کار په مخ اخیستی دی د هیچ چا سره صلاح او مشوره نشته بیا به دا پروپاګنډې کولې نو موږ ځکه تاسو راوغوښتاست او 15 میاشتو وخت مو درکړئ خو البته اوس ټول کام په دې وپوهېدئ چې ستاسو ټول سیاست ستاسو ټوله مبارزه د اسلام آباد تر چوکیانو پورې ده د کام ترجمانی د خپل اولس ترجمانی د خپل وطن ترجمانی دلته د ترهګرۍ مخنیوي دا ستاسو په نظریو یا ستاسو په مبارزه کې نسته البته ستاسو د اسلام آباد چوکیان مبارک زموږ خپل کام مبارک که شپه که ورځ وي موږ به د خپل کام په خدمت باندې ولاړ یو که ریاست زموږ سرونه راپرې کوي که موږ په جیلو کې بندیان کوي که پر موږ د غدارۍ ټپې لګوي که د کفر پټوې را باندې لګوي موږ اوله ورځ د خپله خدایه سره بیا د خپله کامه سره دا وعده کړې ده چې نه خرڅېږو نه بیریږو او نه به ټیټېږو په جګ سر باندې د خپل کام ترجمانی کوو بیا دی ریاست خپل زور معلوم کی زموږ ملګری کام دی بیا په پته سره ولګېږي چې انشاءالله بریا به د چا وي او شکست به د چا مقدر جوړېږي خو البته عزیزانو دا صرف یو کوچنی وضاحت و چې ستاسو تر مخ مو ایښوئ نور به تاسو حوصلې نه بایلئ ستاسو کامي غورځنګ ستاسو کامي تحریک انشاءالله همهغسې پر غورځنګونو دی لکه څنګه چې پخوا وو خو صرف په منځ کې دغه 4-5 میاشتې د هغه وضاحت مو ستاسو تر مخ کښېښوئ خپل یونټان منظمه کوي خپل علاقایي کمیټیانې منظمه کوي په خپلو ضلعو کې کار وکوي تر هر پښتانه پورې دا بیانیه ورسوئ په دې سختو حالاتو کې هیڅوک نه راځي چې زموږ پر زخمو باندې مرهم کښېږدي نه د اسمانه فرشتې راځي چې زموږ حالات بدل کړي موږ او تاسو به په خپله یو بل ته لاس سره ورکوو او خپل وطن به ژغورو او موږ تر هېچا کمزوري نه یو موږ یې صرف په مختلفو دسیسو باندې پښتنو سره دغه ظلم جبر روان نه دی ساتلی دلته په دې ملک کې نور هم محکوم کامونه شته چې هغه هم د دې ریاست د ظلم او د جبر ښکار دي پښتون تحفظ مومنټ د ریاست د دې ظلم د دې جبر په شدید ترینو الفاظو باندې مذمت کوو او د خپلو بلوچانو ورونو سره په دغه سختو حالاتو کې ولاړ یو دوی به یوازې نه پرېږدو او البته پر دې موقع باندې ټولو محکومو قومو ته دا یو پیغام ورکوو چې 80 کاله تیر سول په مختلفو نامو په مختلفو بهانو باندې دا ریاست دا محکوم کامونه دا یرغماله ساتلی دي زموږ پر وطن باندې مسلط دی نو لہذا اوس وخت راغلی دی چې ټول محکوم کامونه یو بل ته لاس ورکو او په شریکه باندې د دې ظالمانو د دې جابرانو سره خپل ځان خپل کام او خپل وطن خلاص کو بیا به دلته پر امنه پر سکونه ژوند وي نو لہذا موږ د پنجابي استعمار د دې ظلم یو وار بیا په سختو الفاظو باندې غندنه کوو او د خپلو بلوچانو ورونو سره ولاړ یو او د ریاست لخوا چې پر هر محکوم قوم باندې ظلم کیږي موږ به د هغه غندنه کوو او د هغه محکومو قامو سره به ولاړ یو نور ستاسو وخت نه اخلم